سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه لغتونه زده کوو. بیا د هغه لغتونه درته په جمله کې هم استعمالوم. دوستانو راځئ چې زده کړو دوه لغتونه. وای فرزوخن وای هڅه کول، کوشش کول. په جمله کې استفاده کوو. موږ پښتو کې وای زه هڅه کوم چې الماني ژبه زده کړم، زه هڅه کوم، زه کوشش کوم چې الماني زده کړم. دوستانو کله هم چې تاسو ته وایي چې الماني ژبه دې زده او ته وایي زه هڅه کوم چې الماني ژبه زده کړم، نو دغه جمله په الماني ژبه باندې موږ داسې وایو: Ich versuche Deutsch zu lernen. Ich versuche Deutsch zu lernen. یعنی زه کوشش کوم چې الماني ژبه زده کړم. بله جمله زده کوو، بل لغت زده کوو دوستانو. انګلیش وایي آخر. موږ اکثر په پښتو کې وایي آخر هم زه راورسېدم، آخر هم ماته دا لاس راغی. نو په الماني ژبه کې هم وایو چې آخر هم. په جمله کې موږ استفاده کوو چې آخر هم یا په پای کې ما د استوګنې اجازه ترلاسه کړه. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Endlich habe ich eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Endlich habe ich eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. یعنی آخر هم ما ته د استوګنې اجازه راغله. Endlich آخر.